سلامونه قدرمنو د پولیټیکل ساينس په پریویس لیکچرز کې مونږه د رائټس خبره کړې و، بیا ورپسې بل لیکچر کې د ډیوټیز خبره کړې و. نو چې کله هم د رائټس او د ډیوټیز ذکر کیږي نو ورسره به د دې خبرې خامخا ذکر کیږي چې د دې دواړو په منځ کې تعلق ساتي او د دې دواړو په منځ کې هغه کلک او مضبوطه اړیکه داسې ده که چېرې مونږه رائټ غواړو او ډیوټي نه کوو نو ملک ورسره تباه او برباد کیږي. او هغه خلک چې هغوی ډیوټي کوي او د هغې نه پس د رائټ لپاره کلیم کوي نو په دې باندې ښه ښکاري. د نن په دې لیکچر کې اوس د رائټس او ډیوټیز یو بل سره څه تعلق ته نو دا به ډسکس کوو. د ټولو نوم به ګوري میوچولی ډیپینډنټ لکه رائټس اینڈ ډیوټیز آر میوچولی ډیپینډنټ اپان ایچ ادر. Rights and duties are interlinked, interconnected, and interdependent, which cannot be separated from each other. که یو بل نه جدا کېدی نشي نو څنګه ګورئ چې دا زمونږ حق دی چې مونږ په سړک باندې ګاډی چلو، خو ورسره دا زموږ ډیوټي ده چې د ټرافیک اصولو خیال به ساتو. دا زمونږ حق دی چې مونږ به اوټ اچوو، خو دا زمونږ ډیوټي ده چې اوټ به داسې سړي له اچوو چې هغه د قومي مفادو لپاره د کام او د ریاست لپاره ښه ثابت شي. دا زمونږ حق دی چې مونږ تنخواه واخلو، خو دا زمونږ ډیوټي ده چې د تنخواه مونږ په څه باندې اخلو نو چې اول مونږ هغه ټول فرض خپل پوره کړی. نو یاد وساتئ چې په ډیولپینګ ورلډ چې یورپ او امریکا را چې فرست ورلډ ورته هم وایي او بل طرف ته زمونږ چې تھرډ ورلډ ورته وایي، نو په دې دواړو کې یو غټ فرق دا دی که نه چې دلته کې خلک رایټس غواړي خو خپل ډیوټیز نه کوي، او هلته خپل خلک ډیوټیز کوي نه د هغې نه پس رایټ غواړي که نه. نو دا میوچولی ډیپینډنټ دی او د یو د بل نه بغیر نیمګړی دی. سیکنډ نمبر دا دی چې دا په اصل کې دا رایټس چې کوم دي دا خو موږ له سټیټ راکړي دي او موږ سټیزنز یو، نو دا د سټیټ او د سټیزنز په منځ کې هم یو ریلیشنشپ جوړوي. څنګه؟ ډېر اسانه ده. ګورئ موږ لا د 1973 آئین کې سټیزنز ته رایټس راکړي دي، خو بل طرف ته زمونږ هم څه ډیوټیز دي که نه. زمونږ چې کوم ډیوټیز دي هغه د سټیټ په موږ باندې حقوق دي. هغه څه دي لکه چې موږ په ډیوټیز کې ویلي وو که نه چې موږ له پکار دي چې موږ به ریاست سره وفاداره یو، چې موږ به ټیکس ورکوو نو دا ډیوټي ده. موږ به چې کله اوټ اچوو نه ابا د قوم مفاداتو ته به ګورو، خپل ذاتي غرض ته به نه ګورو. مطلب د خبره دا دی چې قومي مفاد به مخکې کوو، ذاتي مفاد به رستو کوو. د دې نه علاوه موږ به سټیټ سره الې وفاداره یو. زموږ ډیوټي دا ده چې موږ د قانون احترام وکړو، که چېرې موږ د قانون احترام نه کوو نو دا وفاداري په خوله باندې را. نو دا اوس چې دا کوم دي دا د سټیټ په موږ باندې حقوق دي. نو د رایټس او د ډیوټیز په لاره د سټیزنز او د سټیټ یو بل سره یو اړیکه جوړیږي، یو تعلق جوړیږي. دریم نمبر دی بیلنس ان سوسایټي. لکه څنګه چې مونږ وی ګورئ په یورپ کې خلک ډیوټیز کوي نه د هغې نه پس رایټس غواړي، نو چې کله د رایټس او د ډیوټیز په منځ کې بیلنس وي نو په سوسایټي کې بیلنس راځي. چې په پولیټیکل ساينس کې مشهوره مقوله ده چې یور لیبرټي سټاپ ویر مای نو سټارټ، چې ستا حق هغه ځای کې ختمېږي، ستا ازادي چې کوم دی زما پوزه شروع کېږي. نو چې څنګه مونږ خپل حقوق غواړو او خپل حقوق لرو نو داسې را بل سړی هم لري که نه. نو په دې وجه باندې مونږ به خپل حق غواړو خو د بل حق چې په هغې متاثره نه شي، خپل حق په غواړو خو د بل حق په احترام کوو، یو بل د حقوقو هغه قدر کول دا د ډیوټي ده. نو دې سره په سوسایټي کې بیلنس جوړیږي. دغه شان پروټیکشن اف کلیکټیو انټرسټ، دا چې دی کلیکټیو انټرسټ اجتماعي مفاد چې لکه موږ ټول د یو بل خیال هم ساتو او د سټیټ او د سټیزنز هغه اړیکه هم مضبوطه او صحیح. نو دې سره به بالکل کلیکټیو انټرسټ چې کوم دي نه د هغې به پروټیکشن کېږي. ورپسې چې کوم دی نو هم دا چې وي چې سټیټ د سټیزن خیال ساتي، سټیزن د سټیټ او سټیزن د یو بل او رایټس خلک علي کلیم کوي چې کله ډیوټیز پوره کوي نو دا هم اکچوال کې هم دا ریل فریډم دی. لکه د ریل فریډم از وین وی آر ایبل ټو ایکسرسایز اور رایټس، چې مونږ کې هر یو سړی د دې جوګی چې هغه خپل رایټس ایکسرسایز کړي، چې سټیټ د خلکو په ذاتي ژوند کې انټرفیرنس نه کوي، بېجا مداخلت نه کوي، او چې مونږ هم د یو بل په لایف کې بېجا مداخلت نه کوو نو هم دغه ریل فریډم دی. او ورپسې چې کوم دی چې کله داسې په کوم ملک کېږي که نه نو دغه ملک ته به دنیا کې ښه ګټی شي. دا د سماجي عزت یو او د وقار یو نښه ده او یو ذریعه ده. نو چې کومو ملکونو کې هم د رایټس او د ډیوټیز د دواړو یو بل سره دا اړیکه څومره مضبوطه یو د دې خیال ساتلی شي، هغه ملکونه او قومونه به دنیا کې مخکې ځي او دنیا کې به ښو ټکو باندې یادېږي، څنګه چې د اروپا او امریکا او دا ملکونه دي. نو بله ویډیو کې به لیبرټي سره راشو چې لیبرټي څه ته وایي، ازادي په اصل کې چې د نه دا څه ته وایي، د پولیټیکل ساينس رڼا کې به د دغې جاج اخلو. تر هغه پورې د الله په امان.